لږ ذره ویډیو وګورئ د مورکۍ او د دې خور. Help with this mother to not go to the bazaar because I really hide from this begging. دا د دې کور دی خو په ځای د دې چې زه یې د کور دروازه وډبوم مخکې دروازه نه وه ډایرکټ ولاړم مور یې راشم هغه عاجزې ویلې راشه زویه موږ دروازه نه لرو خو اوس لله الحمد دروازه ده. السلام علیکم ورحمت الله. زه به له هر څه نه مخکې تاسو ته یو خبر وکړم هغه خصوصا هغه ورونو ته چې هغې د خفګان سره لاس و ګرېوان یې ډیپریشن لري یا فرض کا انزایټي لري که زه درته یو خبر وکړم په دنیا کې یا په مال دولت کې هیڅ خوشحالي نشته والله داسې خلک دي چې ښه مالداره دي خو هغوی د خوشحالۍ هغه د غم د ورکولو لپاره د خوشحالۍ پیدا کېدلو لپاره هغوی ټابلیټ خوري. خو زه به تاسو ته یو لنډ اسانه طریقه وښیم. دغه تاسو دروازه وینئ دا دیوال وینئ هغه طرف ته دا دیوال دا دروازه دا دلته مخکې نه وه دغه بوټي تاسو دلته وګورئ ماشاءالله څومره صفا ښایسته ځای مخکې دلته د خاورو ډېرۍ مخکې دلته ګندګي مخکې دې ځای کې هوار ځای و خو دننه به چې د کتلې داسې به چې څوک هم تېرېدل دې کور ته به چې دننه فکر سو هلته به زموږ او ستاسو خویندې ګرځېدلې هغوی به چې دې خواته چاته وکتل شلېدلی څادر به یې ځان نه راته وکړه تر څو پورې هغه کومه طبیعي حیا او عزت چې په افغانانو او مسلمانانو کې دی هغه ورته راغی ځان به یې راپناه کړو ولې خپل مخ یا خپل بدن به له دغه دیوال د نشتون د وجې هغې پناه کوی نه سو خو لله الحمد هغه زموږ غږ پورته کولو ستاسو مرسته وه هغه خویندې زموږ او ستاسو هغه خویندې زموږ او ستاسو هغه بچي نن سرپناه دي ورسره د خوشخبرۍ خبره خو دا ده چې د دې دیوال دې خوا مو سو دا دروازه یې مو سوه اخواته هم دروازه وشوه همدارنګه دننه کور کې کویه دا به ټول در وښیمه الحمدلله تر ټولو غټه خبر دا ده چې دی به خودکفا شوي دې خویندو سره تعلیم سته دې خویندو سره کسب و کار شته دی خو من ته هغه زمینه نه وه مساعده ما واس پورته کړو تاسو زمینه برابره کړه دا همغه خویندې دي تاسو خو لږه ویډیو وګورئ بیا به زه دروازه وټکوم لږ ذره ویډیو وګورئ د مورکۍ او د دې خور. Help with this mother to not go to the bazaar because I really hide from this begging thing. It's the thing which eating me. دا د دې کور دی خو په ځای د دې چې زه یې د کور دروازه وډبوم ته بیبي دا کور دروازه مو نشته ده ښه دلته څو نفره دلته ژوند کوئ 7 نفره دا خو مو کتل او دا همغه خور ده همغه مورکۍ ده زه دننه کور ته ځم موږ ورته څه کړي دي ستاسو مرسته څه وه داخل ته بار څه ګورو مخکې دروازه نه وه ډایرکټ ولاړم مور یې راشم هغه عاجزې ویلې راشه زویه موږ دروازه نه لرو خو اوس لله الحمد دروازه ده اوس پرده ده اوس به ډایرکټ ورځو. مورکۍ سلام ښه یې جوړ یې صحت دې ښه دی په خیر یې جوړ یې او پهلوانه ستړی مه شي ستړی منده نه به شي جوړ په خیر صحت دې ښه دی راځئ دننه راشئ ښه لله الحمد تاسو له دې ځایه درته معلومات کیږي چې دا ځای پاک سو حویلۍ پاکه ده هغه مخامخ کوټه تاسو ته ښکاري دا رنګ تاسو ته ښکاري الحمدلله رنګ وسو دا کوټه پټه نه وه دې کوټې باندې چت واچول سو دغه کوی چې دی دغه کوی تاسو کتلی و مخکې که نه په دې باندې دا بمبه نه وه دا تقریبا 40 متره پورې څا ده په دې بمبه نه وه الحمدلله بمبه ورته کېښودل شوې دې ماشومانو له ویرې چې دی پکې ونه غورځېږي هغه دیوال تاسو ته ښکاري هغه توره دروازه دغه مکمل دا سور دیوال الحمدلله هغه هم وشوه دا مور وی هیله وی د سپیانو نه بېغمه سو څنګه مورکۍ دې ته خدای تعالی دې پوره تاسو سره اجر ورکړي زویله چې موږ د سپیانو نه بېغم د شپې په خدای زموږ مخونه به دا د میلې چې پښتو به منم یا به چې رب العالمین انجینر صاحب سپیان به راتل هغه به ماشومان به ویدي سپي به په مخ ډوډۍ به موږ نه وړه غوړي به نه پاته کېده ډېر حالات هم خراب و خدای به موږ باندې اوس رحم وکړو انجینر صاحب موږ ته فکر وشو زموږ مخ د خاورو نه یو چت کړو مورکۍ بس دا ستاسو حق و دا د دوستانو د دې ورونو زړه وخوږېده الله دې تاسو ته نیک و مبارک کړي خو دروازه مو وشوه سا مو وسوه دیوال وسوه هر شی وسوه پرده وشوه مخکې به چې خل تېرېدل کتل به اوس خو به څوک نه ښکاري په پرده شو زویه ټول
سیاسر مې خپل مې ټول په پرده شو شکر الحمدلله صفا ویلي دي ښه حوالی مې ده خو دغه د کړکۍ او شیشې هم نوې شیشې مو بس زمونږ زندګي خدای برابر که تا برابر که زویه هر څه الله کېده دوستانه کېده الله دې د تاسو ته ټولو ته دا خو وشو هر څه وشو ما مخکې درته ویل چې سا ورته وسوه دیوال وسو دروازه وشوه لویه دروازه وشوه دې خوا دیوالونه وسل شیشې وسوې رنګ وشو چت وشو مهمه خبر دا ده چې دې کوټه کې څه شی مو نور کړي دي دلته به ولاړ شو دلته اوس هم مخکې دروازه څه نه وه دا هم دروازه شوه راسې دننه تاسو ته یو عجیبه شی در وښیم له هر څه نه مخکې چې تاسو ته زه نور شیان وښیم دې خوا راوړی هغه خورکۍ لیکلي in the name of Allah first of all really thanks from Qamar Foundation Allah give them long life special thanks from Mr. زما نوم یې لیکلی خو زه به ورته داسې ولیکم special thanks from all of the brothers and sisters who are help them همدارنګه دلته لاندې بل شی لیکلی ښه دلته هم د خمر نه مننه کړې دا د خویندو به همدا تر اوسه دی موږ ته کړي اوس دغه دی ورسره د کور جوړېدا سره هر څه سره لله الحمد دغه دی ټوټې مو هم ورته اخیستې دي هغه جامې دي چې دلته به یې خلک اخلي دوی نه م پوښتنه کړې په مقه رقم دې کلي ته په کتو باندې د دې فرض کړه یو دوکان هم ورته جوړ کړه دې خواته ماشینونه ورسره یې چې هم میز دی دغه د خیاطي تارونه یې ورسره بکره مې هر هغه څه چې دغه د زنانو جامو په جوړولو کې په کار راځي هغه ورته هم راوړلي دي زه خبرې کوم فقط له هر سره مخکې هغه خور چې ښایسته ترجمه یې کوله تاسو ترجمه مخکې لیدلې وه څنګه یې بیبي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خوب هستم خوب هستی شکر ښه پښتو خبرې نشي کولی میتونم ښه ته لږ لږ پښتو خبرې وکړه د رضاوان مغرونه او خویندې چې پښتو وایي ډېر ښې خبرې کوي ښه خوره کوي څنګه چل دی دا کوټه کې درته دوکان جوړ شو خیر اوسې مننه خوشحاله یې هو ښه ځان ته کې جامې کوې ده له خیره سره پیسې به ورکوې که بې پیسو مفته به یې کوې یا به یې پټه هغسې به پټه راځي چې څوک نه نه انشاءالله پیسې به ورکوم ښه زه انشاءالله هم پیسې به ورکوې مور دوکان خو دې خپل ولیده شکر الحمدلله ښه زویه خوش او مو د خوشحاله خو یې ولې خوشحاله هغه چا چې مرسته کړې کومک او همکاري یې کړې انشاءالله هغوی ته خو به دعاګانې ولې نه کوي کوو موږ یې ومویو که د نه غیر د دې کارونو نه ورته دعا کوو زویه او دا رښتیا هغه خور سره کې راځو هغه اکثره ورونو ویلو چې ماشاءالله ښه استعداد لري انګلیسي خبرې هم کوي زه مایک ورکوم دا به خپله تاسو ته ووایي دا مایک واخله سره In the name of Allah, by the name of dear Allah, and really thanks from Allah that help us by you people. As I wrote in my chart that I really proud on you people and my all sisters and brothers who has helped us. Yes, I really thanks from them. As you mentioned, you make for us a shop. Thank you for shopping, and we will try to save some clothes for the people, and we will try to be the best by this way. And really thanks from those brothers and sisters who has helped to make this shop. The other hand, if we come, Allah is so great. Allah helped us by you people to us, and really thanks from them. جزاکم الله خیر خور منندوی وه ټول نه مننه وکړه الله دې ټولو چا چې مرسته کړي اصلا خیاطه خور چې ده دا ده خور کوي ته ماته دا ووایه چې دو ماشینه دې سو انشاءالله د کلي کور خویندې نجونې د مکتب لپاره مدرسې لپاره ټیکې هم راولي تانونه نو داسې به شي چې زه بل ځل یا دوه میاشتې وروسته بیا راسم پوښتنې ته دا ځای به همداسې ډک وي خو تاسو به ترې ګټه کړي صحیح ده له هر څه نه مخکې تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام لومړی خو له تاسو ټولو څخه مننه کوم له آل اسلام څخه بیا له ټولو نه مخکې ستا کاکا چې زموږ ژوند جوړ شول ستا لپاره که نه موږ مخکې له دې نه هېڅ ژوند نه درلوده هسې یو بوټی چې ځمکې نه جګېږي بې اوبو به هغه غټ شي موږ هغسې وو لومړی له تا څخه مننه کوم ډېره ډېره مننه ژوندی دې اوسې راته ډېره ډېره ژوندی اوسې کاکا ډېره الله دې دومره عمر درکړه مننه کوم له تا څخه ډېره ډېره مننه کوم کاکا نو فقط دومره شی نه دا ستاسو حق دی خورکۍ دومره احساس کې راغله الله دې تاسو ته هم عمر درکړي چا چې مرسته کړي چا چې همکاري کړې ټولو نه مننه کوو ټولو ته دعاګانې کوو خدای دې ټولو ته اجر درکړي دا دعا وکړي در څو د دې په دې کار کې برکت شي
بیا دغه مور احتیاج نه شي چې لاړه شي چاته خدای دې چاته لاس نور وړاندې نه کړي. عزت لاس خلکو ته داسې ذلت په شکل ونیسي دا ډېره سخته ده. هر سړی هماغه وخت الله پاک پوهېږې کاکا موږ ته دومره سخته تمامېدله چې دا لاس بل چاته اوږدوله د داسې معنا ورکول چې دا لاس اوږده کوي دا خپله ماشوم په خپله موږ دا وژله. دا نه چې دا موږ د ډوډۍ په موږ د دې ډوډۍ نه هېڅ خوشحاله نه وو. پوښتنه وکړه موږ ورته ویل چې صبر ولره صبر خو نه شو نو خدای به موږ همدې ته مقرر کړی چې تا سره مخامخ شي. مور مهربانه ده هېڅکله خپل ماشوم وږی نه شي لیدلی خو موږ هڅه کوله چې دا خپل لاس اوږده نه کړي ځکه د دې لاس خو ټوله نړۍ ده چې دا چاته لاس اوږده کړي. خدای به موږ ته همدا مقرر کړی چې تا سره مخامخ کړو. تا نه ډېره مننه دومره مننه آباده اوسئ. د خور یو خبره ډېره داسې درنه وه که نه وایي د دې مور لاس ټوله دنیا ده که نه دا چاته ښکته نیول دا واقعا ډېر درد لري. دغلته یو ورور دی دا ماته راکړه دا دوکان خو د دې خور سوچون دا د خیاطۍ استاد دی دغه بل خور تعلیم لري هغه بل خور ماشاءالله په هر څه پوره ده 12 نه فارغه ده تعلیم یافته ده انګلیسي باندې خبرې کوي سي ترجمه یې زده ده. یو ورور دی چې د هغه ماشومان په بهر کې دي نه پوهېږم چې کوم ملک کې دي هغه ماته پیسې رالیږلې وې د هغې لپاره دقه دی موبایل مې واغسته ورته نه وایي دې خورکۍ ته دا خور به د هغه میرمن ته او د هغه بچیانو ته درس وایي انلاین به ورته درس وایي. نو زه دا موبایل خور تا ته درکومه چارجر یې هر څه پکې شته ورور دې ته دې الله اجر ورکړي. دغه موبایل واخله خورکۍ نو زه به هغه ورور ته ستاسو نمبر ورکړم او تاسو د هغه ماشومانو ته د هغه میرمن ته او درس به ورکوي دا دې مو واخله او بیا به میاشتنی هغه ورور تاسو سره مرسته هم کوي. هغه مرسته به هم شي په دې دوکان به م انشاءالله سره راټولي دا به دی دا ژوند الله تعالی تیر کړي. الله مو خوشحال لره ستاسو د مرستې نه نړۍ مننه. واقعا ما مخکې ورته ویلې که چېرته غواړئ خوشحالي ترلاسه کړي که چېرته غواړئ ژوند مو بغیر د ډپریشن د ګولیو یا د ټابلیټو د استفادې یا د نشوي توکو په استفادې باندې خپل د دنیایي ژوند غلط کوي هغه کار پرېږدي چې غواړئ همیش لپاره تاسو د خفګان سره لاس و ګرېوانې دغسې فامیلونه وګوره هغوی سره مرسته وکړي. دوی دا کومه خوشحالي نن د دوی خور خبرې حتی وایي که چېرته اسرائیل علیه السلام تا نه روح قبضه کړي او زه هلته وایم زه به ورته وایم چې د روح مه قبضه کړه زما روح قبضه کړه. سبحان الله د دې خور دغه احساسات ته وګوره ډېر کم شی دي. نو داسې خلک خوشحاله قسم په الله یو 3-4 ځل خو به دغه مورکۍ ما سره خبرې کړي ته چې موږ به دا اوس په ډوډۍ ته ناست یو او موږ تا ته دعا کوو. زه څه مخواست نماز میت نامت ور دانم بود که هر ساعت دعا هر ساعت یک روز تا یا گفتن زنگ بزن تو که زه څه شی دا تاسې ورونو ښه زه د یو پول حیثیت لرم دا تاسو یې چې دقسې کورنۍ هسې فامیلونه ټول عمر تاسو دعا کوئ انشاءالله خفګان به بیا په عمر کې هم نه وینئ. یو څه نغدې پیسې به ورته ورکړو او در څو پورې دی چې وریو دا شي او لږ جامې خو وشوي که نه که چپړې مپړې ځان ته اخلي او که بل څه کوي پې ښه اول خود واخله بچی ها دا ځان ته واخله دا ستاسو صحیح شو واخله لکه ها ته واخله اذان وروله ښه دا واخله بیبې دا ته واخله دا ډېره ښایسته ترجمه کوي دا چې کوم یې ته 1000 روپۍ ورکومه بیا ترجمه کوې ها ښه دا واخله خورې دا ته واخله 3000 دي ها دا 3 ته واخله ها مورې دا باقي مانده ستا نه پوهېږم 2 تا ته پاتې شلو څومره پاتې شي دا لوګان د مې دې ورکړې چې دی به چې څه ضرورت وي که نه د دوکان لپاره یا کور لپاره څه ضرورت وي بیا چې موږ ته یې لاړو ټولې ته یې بېرته واخله مورې صحیح ده ښه الله مو خوشحال لره دې خویندو ته ورته نور فامیلونه هم منتظر دي که غواړئ هغې لاسنیوی وکړئ واتساپ نمبر شته سکرین باندې انلاین مرستو لپاره هم لینکونه شته دا ویډیو سره خپره کړئ تر څو ټول هغه دردمن خورونه او دردمند خویندې چې په دې فامیل باندې دردېدلي هغوی ته ورسېږي او لږ خوشحالۍ احساس وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.